ملا محمد یعقوب مجاهد پنجشیر ولایت ته سفر کړی او هلته یې له خپلو پوځیانو د سیمې د ځای اوسیدونکو او قومي مخورو سره کتلي. همدارنګه په پنجشیر کې د سختې جګړې د چمتووالي خبر هم ورکړل سوی. دا چې حقیقت څه دی، ملا یعقوب څنګه او ولې پنجشیر ته تللی، په پنجشیر ولایت کې څه پیښیږي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملا یعقوب پنجشیر ته تللی. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد پنجشیر ولایت ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامیې له مخې نوموړي په دغه ولایت کې د طالبانو له امنیتي مسؤلینو، قومي مخورو او د بېلابېلو برخو له استازو سره وکتل او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې امنیت ګډوډ کړي. طالبانو د نوموړي د ولسي کتنو او سفر عکسونه او ویډیوګانې نه دي شریکې کړي. ځایي سرچینو بیا پنجشیر ته د طالبانو د ډیرو ځواکونو د ورتلو او سختو جګړو د تیاري خبر ورکړی. داسې ادعاوې هم سته چې د طالبانو له لوري سلګونه کورنۍ په زوره کډوالۍ ته مجبوره سوي، خو طالبانو دا ادعاوې بې بنسټه ګڼلي دي. دا سفر په داسې حال کې سوی چې له پنجشیر او ځینو نورو ولایتونو څخه د طالبانو خلاف د بریدونو د زیاتېدو خبرونه ورکړل سوي دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د ملا یعقوب د دغه سفر په اړه څه نظر لري؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریکولی سئ او د لا زیاتو او نورو خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.